بخښنه غواړم د مشر منظور پښتون وینا راورسېدله د ده د غږ په پیلېدلو سره هیله ده چې په درنښت یې پر خپلو ځایو باندې ټول ودرېږي ځکه زموږ د زړونو او ذهنونو باچا دی زموږ د ازادۍ سرلاري دی د کندهار تاریخي ولسه د زړه د تله درته سلام کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مونږ پښتانه افغانان سوله غواړي ښه ژوند غواړي په کورونو کې ناستې خوندې مندې هم سوله غواړي ماشومان سوله غواړي د وطن سپینګیري سوله غواړي او تاسو نن د دوی غږ جوړ شوي یئ تاسو نن د دوی خبره کوئ راوتلي یئ سلامونه آفرین په تاسو خدای مو تل ژوندي لره داسې خدای مو د خپلې خاورې دپاره د خپلو ولسونو دپاره د خپلو ولسونو د ښه ژوند دپاره تل داسې په یو ځای ولره خدای مو دا اتفاق نور مضبوط که لرو بر وطن په ورونو کې سوځي صدې تېرې شولې خو د دې خاورې نه جنګ له منځه چا یو نه وړ صدې تېرې شولې په دې خاوره کې لا اوس هم د دغې قام یو مضبوط نظام منځته نه راغی کوششونه او هڅې دا چې څومره شوي دي د دغه یو تسلسل په کار دی د دغه مزید هم نور دوام په کار دی چې د دې خاورې خبره مضبوطوي د دې خاورې د ولسونو څه غوښتنه ده هغه د څه ارمان لري همدغه خبره پوره کولو دپاره چې یو نظام ولرو یو پاڅون ولرو یو تنظیم ولرو دا غم شریک غم دی چې کله هم د کرښ دې خوا یا د کرښ ای خوا پښتانه افغانان وژل کېږي کله هم دوی ځورول کېږي دا ټول کام چېرته هم هر ځای کې دوی زړه ته تکلیف راځي د دوی زړه ته درد رسېږي د یو پښتون د افغان ځورول د ټولو لوسونو د ټول پښتون کام ځورول دي او د ډېر وختونو راستې په دې کې روان یو اوس هم لا دا خاوره د جنګونو په ماحول کې ده لا اوس هم جنګ په دې خاوره باندې لا پیاوړ کوي ځینې خلک مونږ ولسونه مونږ پښتانه افغانان د دوی نه غوښتنه کوو چې خدای ته وګورئ نور دا جنګ بس کړئ نور دلته دا ولسونه زغم نه لري ډېرې وینې تویې شولې ډېرې اوښکې تویې شولې ډېرې منډې بورې شولې ډېرې سرتورې شولې ډېر پلاران ډېر په ارمان چې ژوند کوي ډېر ماشومان د دغې جنګ له ویرې نن هم د خپل ژوند نه ویرېدلي دي چې راتلونکی به مې څنګه وي د دغې ټولو هیلو په او ارمانونو څخه د دغې له اړخه خواست کوو چې دلته په دې خاوره باندې د جګړه نه کوي څوک دلته په دې خاوره کې د سولې وي او که سوله ییز ژوند وي هر څوک به ښه ژوند لري هغه خلک چې نن جنګونه کوي هغه به هم په آرام شي هغه خلک چې وسلوال دي هغه به هم چې سوله راشي په آرام شي زموږ غوښتنه د هر چا غوښتنه ده د دې د خاورې د ښه ژوند غوښتنه ده د کندهار ولسه تل مو تاریخ دی ستاسو یو لوی تاریخ دی یو لوړ تاریخ دی نن هم موږ هیلې لرو چې تاسو یو لوی کردار ادا کوئ یو لوی عمل وکئ په لر او بر وطن کې چې څومره جنګونه روان دي د دغې جنګونو د ختمولو د پښتنو د زورواکانو د بلواکانو د لرې کولو دلته یو سوله ییز ژوند قایم کولو کې چې څوک هم خبره کوي څوک هم عمل کوي باید مرسته وشي باید په دې خبره وشي نن په داسې حالات کې چې موږ پښتانه په یو ځای کې هم محفوظ نه یو خلک وایي په منځ کې کرښه ده کرښه زمونږ کام خو تقسیم شو پې خو په دې کرښه باندې زمونږ حالات تقسیم نه شول زمونږ درد تقسیم نه شو زمونږ جنګ تقسیم نه شو زمونږ هیڅ تقسیم نه دي او دا چې کله هم ایخوا جنګ وي دېخوا هم جنګ روان وي چې ایخوا کاروبار ښه شي ایخوا ژوند ښه شي دلته هم ژوند ښه شي ورسره هم په دغې خاطر باندې ځکه پی ټي ایم ځکه د پښتون ژغورنې غورځنګ د لر او بر خبره کوي چې لر او بر د یو بل سره تړلي دي ډېر عزتمن او قدرمن ولسه د کندهار د لوی تاریخ بیا روښانه کول دي د سولې په بهیر سره
نن بیا په کندهار کې د سولې خبره کېږي. دا ډېره د ټول پښتون وطن ته پیغام دی د سولې د دې لاریون نه. تاسو هم راپاڅئ، د دې خاورې خبره وکئ، د دې خاورې د مشکلاتو خبره وکئ، د اوښکو وینو خبره وکئ او په دې باندې ودرېږئ چې دا د نه وي په دې خاوره د ښه ژوند وي. ملګرو، موږ په هر ځای کې چې ډېر زیات هم مشکل دور راغلی دی، موږ ستاسو خبره نه ده پرېښودلې. موږ ستاسو د ښه ژوند خبره په هر ځای کړې ده. دا موږ په تاسو زموږ او ستاسو په یو بل احسان نه دی، دا موږ خپل فرض ادا کوو. د خپل خاورې د خپل وطن په موږ باندې حق کېږي چې موږ د دوی د ښه ژوند خبره وکړو. دا د دغې ولس د ټولو یتیمانو اواز دی، د ټولو مظلومانو اواز دی، د کونډو بورو او د هغو پلارانو وروڼو چې دردېدلي دي د هغو اواز دی، د هغو غږ دی. موږ نن هم وینو چې د خاوره ته لا هم جنګ تودولو هڅې روانې دي. نړۍ دلته یو خبره وکړه، ژمنه یې وکړه چې په افغانستان کې به دوی سوله راولي، خو د نړۍ دغې ژمنې سره په افغانستان کې جنګ لا هم تود شو، لا هم سور شو. نړۍ خپله ژمنه نه پوره کوي. دا لاریون دا نن چې په کندهار کې ناست دی، دا په نړۍ غږ کوي چې تاسو خپله ژمنه پوره کړئ، د دې خاورې د سوله ییز ژوند ژمنه پوره کړئ. د وختونو تاریخ وګورئ، دلته د پیړو راسې د پردیو زورورو جنګ پالل کېږي. نور د دنیا زورور دلته د جنګ نه د سولې راوړلو چې کومه وعده کړې ده هغه دې پوره کړي. دا غوښتنه ټول افغان ولس کوي. یوازې دا معاهده نه ده چې د امریکې او طالب نه، په دې ټوله خطه کې به د جنګ د بند کولو او د سولې د راوړلو کوښښونه وسي. دا ته د زور ورکړل شي، دا د زیاتې کړلی شي. د دغې جنګ د ختمولو دپاره زورور او طاقتور هر قسم وسله راوړي د جوړولو دپاره، خو د دغې جنګ د ختمولو دپاره به هم موږ خپل دغه لاریونونه، خپل دغه اعمال جاري ساتو. که د غمونو او دردونو خبره وکړو، بیا د کندهار تر کویټې پورې، د کابل نه تر پېښوره پورې، دا چې څومره هم وطن دی، په دې کې هر کور دردېدلی دی، هر وګړی دردېدلی دی. او دا دردونه د دنیا د انسانانو کې د جبر ظلم چې دلته کوم وشو، د دغه یو لوی داستان دی. دغې ته د پای ټکی کېښودلو دپاره راشئ د یووالي خبره وکړو، یو بل ته لاسونه ورکړو او د دې خاورې د ښه ژوند دپاره د یو بل سره ودرېږو. خدای مو تل آباد لره، خدای مو خوشحال لره. هیله در څخه لرو چې د دغې خاورې د پښتون افغان وطن د ښه ژوند دپاره به تل تاسو تکړه ولاړ وئ او تکړهوالۍ به کوئ او په خپله خاوره د خپلې خاورې خبره به کوئ. په دې خاوره باندې د هر چا چې څوک هم در سره ملوېږي، د هغو سوچ او فکر سوله ییز جوړول چې دوی په دې خاوره جنګ تم کړي، دا دلیل، دا فکر به خپروئ او د دې دپاره به ودرېږئ. خدای مو تل آباد لره، خدای مو خوشحال لره. د لوی کندهار خلک زنده باد، خدای مو آباد لره. مننه، ډېره مننه.